ګران دوستانو سلامونه او نیک هیلې مې ومني. خدای دې وکړي جوړ و روغ یاست. نن موږ تاسې په پلیورالي فیوژن یا د سږو شاوخوا د غیر نورمال مایع د راجمع کېدو په اړه باندې خبرې کوو. تاسې د سږو شاوخوا غیر نورمال مایع څنګه راجمع کېږي، ولې راجمع کېږي، مریض د کومو کلینیکي ناخوالو سره مخامخ کوي، اعراض والی مې څه دي، سببونه یې څه دي، او بالاخره د حل لاره او یا تداوی یې څه شی دی. نو په سږو کې یا د سږو شاوخوا د اوبو راجمع کېدل چې دي هغه کېدای شي یو طرفه واوسي، کېدای شي دوه طرفه واوسي، کېدای شي خفیف واوسي، متوسط واوسي، او یا هم کېدای شي په زیات اندازه باندې واوسي. دا بیا په زیات اندازه باندې د مریض د سالنډي سبب هم کېږي. کلینیک خپله د مریض ډایرکټ یا مستقیم په همدې اوبو او هغه سببي عامل پورې اړه لري. په هر اندازه چې په سینه کې اوبه زیات دي، په هماغه اندازه باندې د مریض کلینیکي علایم یا اعراض والایم هم زیات وي. د مریض کلینیکي علایم یا اعراض والایم څه شی؟ معمولا مریض د شدید سالنډۍ څخه، وچ ټوخ څخه، د سینې له درد څخه، او په ځینې مواردو کې له تبې، لړزې او بې اشتهایي او همدارنګه د بدن له بېواکۍ څخه شکایت کوي. سببي عوامل یې د دې ډېر دي، خو یو څو یې نن موږ په مشخص ډول باندې ذکر کول غواړو. لومړی تر ټولو زیات چې دا اوبه راجمع کېږي هغه د زړه د شدید عدم کفایې یا د زړه د وظیفوي کمښت په وجه باندې رامنځته کېږي. کله چې زړه ونه توانېږي په صحیح ډول باندې وینه پمپ کړي، نو کېدای شي د سږو شاوخوا مایع راجمع شي. دوم سبب یې ینه ده یا لیور، چې کله زموږ تاسې په بدن کې ینه سم کار ونه کوي، کېدلی شي هغه هم د سږو د شاوخوا د مایع د راجمع کېدو سبب شي. او دریم سبب یې خپله د پښتورګي کیډني یا پښتورګي دي، چې هغه هم کله شي خپل وظیفه په صحیح ډول باندې اجرا نه کړي، وظیفوي کمښت له امله کېدلی شي د سږو شاوخوا مایع راجمع شي. څلورم سبب یې خپل انتانات دي. انتانات کېدلی شي شدیده نمونیا واوسي او یا هم د سږو ټي بي واوسي. پنځم سبب یې کېدلی شي میټاستازیس واوسي یا خبیثه افه، د مثال په ډول خپله د سږو او یا هم د سږو شاوخوا برخو د کینسري افاتو سبب باندې کېدلی شي د سږو شاوخوا مایع راجمع شي. د دې مریضانو د وسایي او مناسبې یا پراپر تداوي لپاره موږ مختلفې لارې چارې لرو. تر ټولو مهمه دا چې اول باید مریض ته سببي تداوي وشي. د مثال په ډول که د دې مایع د راجمع کېدو سبب په زړه کې باید زړه یې تداوي شي، که په ینه کې لکه مخکې ذکر وشو باید ینه یې تداوي شي، که په پښتورګو کې باید پښتورګي تداوي شي، او که داسې وي د سږو ټي بي او یا شدید نمونیا باید هغه تداوي شي، او که بالاخره خبیثه افات باید هغوی تداوي وشي. ځکه که چیرې سبب تداوي ونه شي د مایع کمیدل هغه ناشونی ده. نو د دې لپاره چې دا جسامونو ته مراجعه کړې ده او د سږو په دغه یو طرف کې په شدید اندازه باندې اوبه درلودې، یعنې تقریبا ټول سږی یې له اوبو څخه ډک و. نو موږ د دې لپاره چې د دې اجسام دي د دغه اوبو چې په سږو کې راجمع شوي دي د دې تشخیص وکړو چې دا په د کومې مریضۍ له کبله رامنځته شوي، د کمښت چې موږ نمونه واخیستل او تشخیص په خاطر باندې دا اوبه ځینې باسو. او دومره خبره دا ده چې مریض ډېر زیات سالنډي لري، د سینې درد لري، وچ ټوخ لري، لکه تاسو ته معلومیږي. نو د هغه د کمولو لپاره موږ د یو خاص پروسیجر په واسطه باندې دا مایع باسو، چې دې پروسیجر ته موږ وایو پلیورایټیک ټاو. د همدې لارې څخه موږ دا مایع باسو او بالاخره یې هم د تشخیص لپاره لابراتوار تاسو او هم هر څومره اندازه مایع ستل ته راوځي موږ یې د همدې پروسیجر په واسطه باندې باسو، تر څو پورې هغه د مریض د وسایې سبب وګرځي. چې مریض موږ ته تازه راغلی ده، نو موږ اوس ځینې لابراتواري معاینات او ځینې فزیکي معاینات موږ د اجرا کړي دي چې بالاخره دی همدا پلیورالي فیوژن یا د سږو شاوخوا مایع لري. اوس موږ ته معلومه شي چې دغه اوبه د معایناتو لپاره موږ استوو، معلومه به شي چې دغه اوبه د چیش له کبله د سږو شاوخوا راجمع شوي دي. بیا به موږ د هغه سبب په اساس باندې مریض ته تداوي شروع کوو. نو داسې واقعیت ډېر راځي روغتونونو ته. د دې لپاره چې موږ تاسو ټوله داسې واقعیت سره بلد سو، او که چیرې په کور کې داسې یو مریض ولرو چې باید موږ څه ورسره وکړو، نو د دې لپاره مو دا یو مریض تاسو لپاره مشاهده کړو. انشاءالله د آینده لپاره به بیا چې په تشخیص و تداوي کې مو د ده لپاره کوم پلان لرو، هغه به انشاءالله په خپل وار سره موږ تاسو لپاره ارایه کړو. د اوس لپاره مو له توجه څخه ډېره مننه. وروداع.